أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. سورة النور 53 نمبر آیت تے. فدیتنو کی منافقانو لسم صفت ذکر کیږي. هر کله چې فرق بیانېدو نو مؤمنانو د منافقانو ترمنځ دي کې منافقان بې باوره شو. منافقانو خپل باور اعتماد د لاسه ورکړ. دوی به چې د نبي صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتلل، کومه خبره به چې کوله، کمزوري خبره، غلطه خبره، قسمونه به ورسره ډېر کول. په دې خاطر به قسمونه کول چې دې باندې نبي صلی الله علیه وسلم باور وکړي او دا خبرې رښتینې وګڼي او یقین په دې باندې وکړي او خپل منافقت باندې وکلک ولاړو، په هغې باندې پرده اچوله. د دې وجې نه دا خبره سایکالوجي والا کوي چې کوم خلک ډېر قسمونه کوي، دا دلیل دی خلکو د بطلان. منافقانو به قسمونه ډېر کول، ډېر قسمونه دلیل د دوی د بطلان دی، نه دا چې دا په حق ولاړ دا منافقان. او عجیب دا و چې دا قسمونه به د الله په نوم به کول، د الله په صفاتو به کول، په دې خاطر چې خلک باور ور باندې وکړي. او دا به مې کې مونږ ته د جهاد امر وشي، جهاد ته وځو، حتما به جهاد ته وځو، جهاد وکړو، دا وکړو، دا وکړو. نو دې اصل کې ورته وایي چې قسمونه مه کوئ، ستاسې تابعداري، ستاسې اطاعت، ستاسې خبره منل مونږ ته معلوم دي چې تاسې په کوم لیول کې خلک استئ. ځکه منافقانو خپل هغه باور مجلس هغې د لاسه ورکړی. واقسموا بالله جهد ایمانهم، او قسمونه کوي دوی په الله باندې مضبوط قسمونه، مضبوط قسمونه کوي. والله بالله تالله مونږ ایمان والے یو، مونږ قوي خلک یو، مونږ ښه خلک یو، مونږ ستا خبره منو، مونږ جهاد کوو، مونږ مال لګو. دا ټولې خبرې دوی په څه خاطر کوي؟ دوی په دې خاطر دا خبرې کوي چې منافقان چې کوم پردې لاندې ژوند کوي چې پټ پاتې شي. ښکاره قسمونه او په داخل کې او په حقیقت کې منافقت. عجیبه دا ده چې دا صفتونه موږ تاسې ټولو کې شته. یو سړی په داخل کې یو قسم دی، خو ظاهرا قسمونه کوي، ظاهرا نسبت د دیندارۍ کې دین دی او تقوا ده او مون دی او زکات دی او حج دی او روژه ده، خو په حقیقت کې انسان قاسي دی. په حقیقت کې او په اصل کې انسان چې هغه ډېر بدلی، ډېر د عمل نه کمزوري. خاص کر دا موجوده ورځ چې دي په دوه شیانو ډېر فشار پکار دی په دې ورځو کې: عبادت، دعا. اعمال ډېر زیات دي خو په دې ډېر فشار پکار دی، عبادت او دعا. خو په دوه صفتونو انسان مکمل کمال ته نشي رسېدلی. تر دې چې صدقې صفت هم پکې پیدا نه کړي، روزانه د اخلاقو صفت هم پکې پیدا نه کړي، د قرآن سره د تعلق صفت دا هم په ځان کې باید ډېر کړي. د منافقانو باندې حقیقت کې بدل خو ظاهرا مې قسمونه کول چې نبی رسول الله باندې یقین وکړي. لئن امرتهم، که ته حکم وکړې دوی ته، لیخرجن، خامخا دوی به ووځي. سیده دا خلک منافقان که ته ورته جهاد هم بس رځي ظاهرا، خو لیکن دی په جهاد کې مذهبي فسادونه کوي، هلته مراریا کوي، هلته منافقتونه کوي. څه منافقات تللي د نبي صلی الله علیه وسلم تبوک جنګ ته، چې که د هغې متراتلل نو دا ډېره زیاته اوږده لاره وه، یو طرفه تقریبا 15 ورځې مزل و. کله چې تبوک نه بیرته مدینې ته راتلل نو په لاره کې د منافقان د نبي صلی الله علیه وسلم یو ډله منافقان مخکې شو او په یو کنده کې پټ کېناستل. دا اراده وه چې د الله رسول ته به کمین ورکړو، دا به قتل کړو. الله تعالی وحی راولېږله د دوی د راز افشا. د احد په میدان کې ګوره منافقان میدان ته ووتل جنګ ته، داسې ځای کې بیا د مسلمانانو نه جدا شو چې مسلمانان مشرکانو ته ښکاره کېدل.
د مشرکانو په ذهن کې دا خبره واچوله چې موږ سره خپلو کې وران یو او ګوره موږ کې بې دفاقي ده. دشمن خو همیشه دا غواړي چې کله دشمن په چا باندې حمله کوي اول هلته منافقت پکې پیدا کوي، درس پیدا کوي، اختلافات پیدا کوي، ګوندونه، تنظیمونه، فکرونه، مختلف خلق یو فکر نه راجمع شي دغه دشمن غالب کوي. نو بیا به دې منافقانو قسمونه کول، قل ورته ولا تقسموا قسمونه مکوي، طاعت معروفه تابعداري ستاسو معلومه ده، قسم لا ضرورت نشته تا دی وکي اوس قسمونه کوي. طاعت معروفه دا خبر د مبتدا محذوف دی، ای طاعتکم طاعت معروفه. امام مجاهد وایي ستاسو طاعت چې خو معلوم طاعت دی، یعنی ستاسو طاعت موږ ته معلوم دی چې تاسو خوښ پرست خلک استئ، مفاد پرست خلک استئ، موقع ته ګوري نور پټیږي، وخت ته ګوري او مقشناس خلک استئ، تاسو فدیه ته ګوري، خوښ ته ګوري چې څه خوښ پوره کیږي به خبره مانی کنه به خبره نه مانی. دیم دا چې طاعت معروفه موصوف دی، صفت د مبتدا او خبر اولا بكم دی، د نیکی والا اطاعت او غیر مشکوک اطاعت او فرمانداری ستاسو سره لایقه ده چې هغه وکړئ او د خلی اطاعت یې اعتبار نشته. دریم دا یا امرکم الذی یطلب منکم طاعت معروفه، یعنی ستاسو کار چې تاسو نه د هغې طلب کیدی شي هغه دا چې تاسو نیکه تابعداري وکړئ چې په هغې کې شک او شبهه پکې نه وي. دا ټول تفسیرونه چې دي په دې کې جواز لري. ځکه وایي چې طاعت معروفه تاسو سره قسمونه کوئ، ستاسو تابعداري خو معلومه ده که نه. تاسو تېر جنګونو کې موږ سره حالات تېر شوي، چېرته خبره منلې چېرته خبره نه ده منلې. ان الله خبیر بما تعملون، یقینا الله تعالی خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو کوئ. یعنې ستاسو په عملونو خو الله خبردار دی که نه. نو الله تعالی ته ستاسو ټولې قصې معلومې دي، پټې ورته معلومې دي، ښکارونه معلومې دي، ستاسو اعمالو نه خبر دی. د دروغ قسمونه مه کوئ، منافقت مه کوئ، مسلمانانو مه غولوئ. ځکه زیاتره خلک غلی په قسمونو باندې غلی، په ګیرې غلی، په سپینې جامه باندې غلی، منځ کې پکې ورانې ډېرې زیاتې، ورانیا پکې ډېرې، دوکه پکې زیاتې. څه کول پکار دي؟ قل ووایه ورته اطیعوا الله، تابعداري کوئ د الله تعالی، او اطیعوا الرسول، او تابعداري کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم. فإن تولوا، نو که تاسو واوړېدئ، فإن تولوا، دا تولوا په اصل کې تتولوا دی، خطاب صيغه ده. نبی صلی الله علیه وسلم اوس خطاب ورکړی شوی دی. قل اطیعوا الله، تو تابعداري کوئ د الله تعالی او د رسول. فإن تولوا، نو که تاسو واوړېدئ، فإنما علیه ما حمل، نو یقینا په هغه باندې هغه شی دی چې هغه بار کړی شوی دی. که تاسو خبره منئ که نه منئ که نه، نو د نبی کار خپل دی او ستاسو کار ګوره خپل دی. په دې کې منافقانو ته د اطاعت کامله دعوت دی چې ځان کې سم کامل اطاعت پیدا کړي، اخلاص په ځان کې پیدا کړي، منافقت پرېږدئ. او د طاعت د پرېښودو نقصان هم ذکر کوي چې ګوره که تاسو خبره نه منئ، ترک اطاعت کوئ، نقصان به تاسو ته ورسېږي. منافقان ته الله تعالی وایي چې تاسو تمام اوامر او نواهی په ځان کې راولئ. نو فإن تولوا په صيغه د خطاب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب نه پس دوی ته خطاب ورکړل شوی دی. زیات تاکید او امر ته اشاره ده چې دوی طاعت او تابعداري ته راتل ډیر مهم دي، محتم بالشان دي. ما حملتم، ما حمل دنه مراد هغه ذمہواری ده د دعوت او تبلیغ چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ده، په نبی سم لازمه ده. په نبی سم کوم خبره لازمه ده؟ نبی رسول الله دا خبره لازمه ده چې خبره به امت ترسه، کوم خبره چې تا تر دي دا به تبل ترسه. او نبی رسول الله دا خبره لري درنه کړه، یا دا په ځان پیدا کړل درنه چې دا خبره به زبل ته ورسو، او دا خبره ضرور ده، نه شپری دلا نه ورځې دلا. حتی د دعوت په باب ګوره د نبی سم د خزي په څیر قصه جوړه شو، مکه تاسو واورئ دا دعوت په باب جوړ شو. کدا دعوت دینه کول دا خبره به نه وي،
خدا دردونه دا وهل ټکول د مکې نه ایستل طائف په علاقه کې تکلیف ورته رسېدل دا هغه څه وو چې نبی علیہ السلام کم مسئولیت چې په غاړه پروت چې هغه دعوت په مقابل کې د قصې ټولې شته د دې وجه نه څوک هم چې دعوت کوي دا به مشکلاتو سره مخ کېږي چې هر دور کې دعوت کوي کله کله خلک وایي که نه یاره پلان کې جومات کې مولوي صاحب د ډېر ښه سړی دی چې هملاس ته غوام نه پاسېده دا مولوي صاحب ښه نه دی نبي علیہ السلام او صحابه کرام څومره لانجو سره مخامخ شوي په مختلفو ځایونو کې چې حق وې دا مشکلات شته چې حق خبره کې دې سره مخ کېږي نبی علیہ السلام خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې هغه پیغام امت ته رسولی دی محمد ته مراد احکام قبل اول دي د نبی علیہ السلام تابعداري به کوئ او دا خبره چې دا به معنی وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا کتابداری کوي تاسو د هغه په هدایت بشئ وما على الرسول نشتپ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الا البلاغ المبین هغه به څه دی رسول د ښکارا دا کار څه دی بس تبلیغ دی نو وَإِن تُطِيعُوا په دې کې د نبی سم د اطاعت فایده ذکر کوي چې هغه څه دی هدایت او حق ته رسیدل دي او خامخا حق پیدا کول دي ذکر سورۃ اعراف کې راځي کنه واتبعوه لعلکم تهتدون نو د نبی اسلام په تابعداري کې هدایت په الله انسان ته او هدایت به ټول نستر نعمت ده ذکر دی آیات اخر کې وي تهتدو تاسو به حق ته ورسیږئ او خیرونه وجونه به حاصل کړئ بعض مفسرین لګي چې څوک د دې عالم شان جوړي پرشتنوالي باندې قسم وکړي هغه برشتینه وي دومره فیدما او د خیر نه ډکې جملې وروسته کې الله تعالی سوې وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله تعالی د کسانو سره امنو چې ایمان راوړي منکم استاسنا وعملوا الصالحات امرونه کړی دي لا يستخلفنهم في الارض خامخا خلافت به ورکوي دوی ته په الارض پزمکه کې كما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلیفان جوړ کړي وو کسان چې دوی نه مخکې وو ولا يمكنن لهم خامخا مضبوط کړي دوی لرا دینهم دین دوی الذي اغا ارتضى لهم چې ور کړي وو دوی لرا ولا يبدلنهم خامخا بدلوي بدوي من بعد خوفهم مستدير دین امنا اما وعد الله الذين امنوا پریتونو کې ایمان والا ته دنیوي زیری ورکړي چې د دې صورت احکام او قوانین جاری کول لپاره الله تعالی په دې تصور کې حکومتونه باور کوي طاقت باور کوي تمکین باور کوي چې دې سره د منافقان الله ذلیل کوي يهود به الله وسره ختم کوي او امغه وشو کنه په مدینه کې اسلامي خلافت قائم شو نبی صلی الله علیه وسلم موجود دی او بکر موجود دی عمر موجود دی عثمان موجود دی او ناشنا فضا ودا د مدینه منافقان الله ذلیل کړ يهود الله ذلیل کړ ټول خلق الله ذلیل کړ څوک د اسلام سره وران مخالف ورسره هغه باندې الله تعالی ذلت راو نو مدینه کې د نبی اسلام حکومت اعلان شو اسلام غالب شو مکه فتح شو دا شان د خیبر علاقه فتح شو بحرین فتح شو جزیره العرب فتح شو یمن فتح شو هجر علاقه فتح شو د شام اطراف فتح شو عمان حبش ټول فتح شو چې په دې کې څه پراته په دې کې ټول هغه مخالفین دي اسلام تارنګه په زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جزیره العرب د مرتدین ختم شو بصرا دمشق حوران د مصر علاقه د فارس د ایران ټول سیمې ولول شو دې ځکه د تل کې وایي کنه چې وعد الله الذين امنوا ایمان والا سره الله دا وعده کړی دا چې طاقت به الله ورته ورکړي په خلافت د عمر کې د په خلافت کې شام فتح شو شام بلکې فلسطین ته لبنان ته سوریه ته اردن ته تیر شام دا سیمه فتح شوې بلاد فارس چې ورته وایي ایران او د مربوط هیوادونه روم فتح شو روم ایټالیا چې ورته وایي نن وخت د نصارا وټ مرکز دی کسرا او قیصر چې روم او فارس دا فتح شو د دې خلکو د ټول خزانه د مسلمان الله سره دي په زمانه د عثمان بن عفان ته مغرب فتح شو مغرب اندلس مغرب فتح شو
د بحر محیط پورې په مشرق کې عراق فتح شو، خراسان فتح شو، اهواز فتح شو. هغه وخت په خلافت د عثمان کې دا تقریبا د 430 هجري نه مخکې خبره ده، افغانستان هم فتح شوی دی. عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه دا افغانستان تر هغه په خلافت د عثمان وروسته دا سیم فتح شو. د دې ځین وروسته د افغانستان وروسته به خلک سند په طرف باندې تللی. سند ځکه د محمد ابن قاسم او د محمود غزنوي تاریخونه چې وګورئ نږدې نږدې دي. امام ذهبي هغې ته اشاره کړې ده په سیر کې، او حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام ویلي دي چې خلافت به 13 کاله دغه نه وروسته به حکومتونه شروع کېږي. 3 کاله او 3 میاشتې حکومت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، 10 کاله او 6 میاشتې حکومت چې د عمر رضی الله عنه، 12 کاله حکومت چې د علی رضی الله عنه، 4 کاله حکومت چې د عثمان. دا تقریبا ټول 15 برابر دی. او نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره مخکې کړې وه. دلته الله تعالی د منافقانو سره منافقانو خو رد دی د دې شرمول دی په دې ایتونو کې، خو د ایمان والا سره الله وعده کړې ده ستاسو نصرت به الله کوي، ستاسو مدد به الله کوي، تاسو به الله فتوحات در نصیب کوي، کفار به ذلیله کوي، یهود نصارا به ذلیله ټول به ذلیله کوي، او د ذلت سره به خلک څه کېږي مخامخ کېږي. اسلامي نظامونه به قایم وي. اسلامي نظامونه تر ډېر وخته پورې په دنیا کې قایم دایم روان دي، تر ډېر وخته پورې. احادیثونه معلومیږي چې کله په انسان کې 2 صفته راشي انسان ناکامېږي. د عام روایتونو معلومیږي حب الدنیا و کراهیت الموت، د دنیا محبت او مرګ نه یریدل، دا 2 صفته چې دا کې راغلل بیا ناکامېږي. تاسې اوس ګورئ د سیاسي تحولات چې د کویټ نه، قطر نه، سعودي نه، بحرین نه، اماراتو نه امریکایانو خپل دفاعي سیستمونه ترې وړي، عربان څومره په یېره کوي. د دې هېوادونو تاسې هغه اقتصادي حالت وګورئ چې څومره اقتصاد اوچت د کویټ دی، د قطر دی، سعودي دی، د اماراتو دی، لیکن دفاعي سیستمونه یې دبلو. دنیا سره دومره شوق او دومره مینه او دومره رغبت چې کرایي فوجیان راوړي ځان پې ساتي. دا نه کوي چې الله په قرآن کې ویلي وه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تیار کړي کافر الله طاقت. تا که په دې پیسو باندې هر څه کولی شو، هر څه، او باور به دې په ځان وي، په ځان به دې باور وي، په ځان به دې اتکا وي چې زه دفاع کولی شم. ستا په دې پیسو باندې هر څه کېدل خو کړي دې نه دي. ځان دې څه سره مخ کړه؟ د ذلت سره د ځان مخامخ کړه. ان الله لا یغیر، الله تعالی د انسان د ژوند نه بدلوي، ښه حالت یې په بد نه بدلوي، انسان یې خپله بدلوي. انسان سره چې څه کېږي دی انسان ځان سره خپله کړي، که دا بندې کېږي او که دا ذلیله کېږي هر څه کړي. تاسو ته الله تعالی ښایسته دین در نصیب کړی دی چې هغې ته ویل کېږي اسلام. دې ایتونو کې وایي چې الذین من قبلهم، د دې نه مراد بني اسرائیل دی چې د فرعون د هلاکت نه وروسته د بني اسرائیل په دنیا کې اوږده اوږده حکومتونه شروع شوي، خو بني اسرائیل کې وروسته ډېر مشکلات پیدا شو، بیا الله تعالی دونه حکومتونه راوستي. الله تعالی د فلسطین نه دا جبابره وایستل، د یهود چې کوم یهود دا د نبی اسلام په زمانه کې هغه خبره کړې وه لئن عشت لاخرجن اليهود عن جزيره العرب. نبی اسلام وایي که زه پاتې شم زه یهود د جزیرې د عرب نه وباسم. هماغه و چې عمر فاروق صاحب د ټول عربي جزیرې نه یهود وایستل، مکمل یې وایست صفای کړ. دا نن چې کوم ځای کې دا یهودیان دي فلسطین کې، دا عربان هسې نه دي پراته، دا یهود دا د دوی د نیکونو ځای دی اصل فلسطین، پخوا د دوی دا ځای دی. په کوم تقریبا 1 یا 2 کلونه کې په کوم کال چې پاکستان آزاد شوی دی چې دا خلک دلته راغلي د برطانیې او د امریکې او د برازیل، یهود مختلفو هېوادونو کې پراته، دې خلکو را منظم کړل، د دې ترمنځ یو انسجام یې دایر کړ او دا فلسطین ځمکې ورته په لاس باندې ورکړې. اوس ورځ په ورځ فلسطین کې دې خلکو ځمکې هېرېږي، ځکه ځمکې اخلي د یهودو کورونه آبادیانې پکې کېږي، او دا د فلسطین چې کوم عربان دي ټول یهودو جنکو سره ودونه کړي دي. هلته عام فلسطین دی، یو دا غزه ده، غزه خو لکه رودات ولسوالي داسې ده. عام فلسطین کې محمود عباس اوسېږي، هلته خو دیموکراتي ژوند روان دی. همدې عربانو د هغو سره مستي کوي او هر طرف باندې هر قسم څه چې کوي هغه یې زړه غواړي. د دې وجې نه الله ذلیله کړي،
حکومتونو الله په لاس نه ورکړي چې د الله نه یری او منافقت ونه کوي الله تعالی ته دا ارزه درکړي امدا بني اسرائیل یو سب ذلیل شو د ذلیل شو سم خیبر نه موشل د شام نه موشل د ټول طرفونه موشل زئی او نبی رسول الله علیه وسلم چې ژوند دی تاسو لپاره حکومت نشته ولا یمکنن لهم دین رستا دو بشارتونه زیری ورکړي یو تمکین د اسلام دی اسلام دین په الله تعالی مضبوطی او په خلکو باندې نافذ دی الله رضا دغه ته اشاره ده چې خلافت اسلامی کې با قوانین نافذ ولې شي ځکه حدیث کې راځي ورضیت لكم الاسلام دین اسلام نافذ او قران او سنت چې د محکمه کې بدیه کې بدیه باندې وستاسي بدیه باندې وستافه سری واطیعوا الله قل اطیعوا الله تو تابعداري کوي د الله تعالی او اطیعوا رسول او تابعداري کوي د رسول فإن تولوا نو تاسو واوړي دي فإنما علی ما حمل نو یقینا باغ باندې غشه ما حمل چې هغه بار کړی شوی دی باغ باندې بار کړی شوی دی یعنی دا مرتب مسؤلیت دی نبی رسول الله مسؤلیت شي د قرآن خلکو ته رسول وعلیکم متاسبانی شي د مسؤلیت متاسبانی چې موري ما حملتم هغه چې په تاسو بار کړی شوی دی تاسو چې سره غلي په دې عمل کوئ وان تطيعوا تهتدوا بتابعداري کوئ تاسو دغه په هدایت بشئ وما على الرسول نشته پر رسول سلام الا البلاغ المبين مرسول خالدي وعد الله الذين وعدك الله تعالی کسان سره امنو چې ایمان راوړل منکم تاسو نو عامل صالحات عملونه کړی نه ليستخلفنهم في الارض خامها خلافت ورکوي دیته په الارض مزمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلیفان جوړ کړي او کسان من قبلهم چې دونه مخکیو ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او خامخا مضبوط کړي دوی لرا دین د دوی الذي ارتضى لهم هغه چې ور کړی دی دوی لرا ولا يبدلنهم خامخا بدلی دوی لرا بعد خوفهم رستا د يرد دوینا امنا امان سبق دوی یعبدوننی په داسې حال چې بندگی وکوي زما لا یشرکون بی شیئا برخدار ونه جوړوي ما سره هیڅ شی ومن کفر چا چې کفر کو بعد ذلک رسل دین فاولئک هم الفاسقون ودا کسان هم دوی نه فرمان دي په دې تر کې عجیب عجیب خبرې دي چې کله تاسو د الله او رسول موافق ژوند تیروي حکومت دم الله درکې نظام هم الله درکې طاقت دم الله درکې هر څه به الله درکې خو چې کله تاسو ورانه شروع کو بیا ګوري تاسو نه ګوره ارته سره کیږي دیو جنا ورانه حل کله شروع کو هغه وخت شروع کو چې حکومتونو په لاس کې نظام په لاس کې ارته په لاس کې ورانه کوي ګناهونه کوي تیروتنه کوي اشتباهات کوي الله نظام پر توالي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا مخکې ډېر یری سکرام مسجد تراتل د تور صبراتل منځونو کې وسو کرام سره توري ځکه یې حالت الله نے سوال کول شي الله دا قصه قصي او طرف تک زمو دشمنان ذلیل کا دغه حالت به الله تعالی راو چې ټول تعالی تعالی اغیر چې کوم ظلم کې او اغیر ختم شول د دې وجه نبی رسول الله ویل چې د څه وخت ورازي د څه وخت چا د عراق نه به زنانه ځان تر زی حج ته د هیڅ روایت نه کوي او دا حالت به عمر خلافت کې راغی عمر خلافت کې سخت امن د شپې د ورځې امن او امن ځکه والیان څارل کومندانان څارل د ارچه بختره کوله د ارچه د حالات رمضان خبرو حتی کله چې کوم والی سی ابو عمر تراته او په اسبن برابر نو عمر سی ورته ویل چې ولکه استاد ماش مثلا 1500 یو دا اسو کې په یو نیم زیاده چرته د ار والی بجراته مکمل به ځان لباس برابر او ځان به جوړاو د والی پختنه به غونډه ځین کې خودله مخکې چې دا پختنه مانه کیږي د هر چانه دا پختنه کوله ځکه خدای نظامونه د سیابات پاتې شي او زر الله تعالی رنګ نکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره کوي وی کافر نظامونه ډیر وګدي خو ظالم نه وګدي مسلمان نظام دی خو چې ظالم دی دا زر چپکی د کافر نظام دی خو چې عادل پکې انصاف پکې کفر دی پکې خو چې ظلم پکې نه د ظالم سره الله نه لګي ځکه قران کې ملزم په زیمه دا خبره کوي چې ولا تحسبن الله غافلا فالله ګمان مکوي چې د کافرانو ظلمونه کې والله خبر نه دی الله دار څه نه خبر دی
کافر لا د کفر اراده نه کړی، الله به خبر دی. ظالم د ظلم اراده نه کړی، الله به خبر دی. خو الله د خلکو رسته کوي، خو ظالم ته الله وخت نه ورکوي. او دا خبره الله کوي چې الله لا يحب الظالمين، الله ظالمان خلق نه خوښوي. ظالمانو سره الله تعالی سکی بیا به حسابونه الله سره کوي. ومن کفر بعد ذلك، کوم خلق چې تمام انعامات او اکرامات به وجود سکی کفر کوي او د دې نعمتونو ناشکری کوي، نو بیا دا خلق څنګه دي؟ دا خلق بیا حقدار د عذاب دي. دوی نه الله به حکومتونه مخلي، هر څه الله تعالی دې اخلي. ځکه د نعمت په قدر کې، د نعمت په کلن به قدر نه کې، هر وخت بس کې بس د نعمت احترام او د نعمت قدر. او ژوند دې څنګه دی؟ د دنیا ژوند دومره مختصر دی چې د حد نه دی. نن سبا دار چا شی حرکت دی، رحلت دی روان دی. نو په کاته چې هر انسان هغه د پر سم تیرې وږي مشر پر واقیم الصلاة واتو الزکات، او پابندي کوي د مانځه، واتو الزکات ورکوي زکات، واطیعوا الرسول او تابعداري کوي د رسول صلی الله علیه وسلم، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې به تاسو رحم وکړئ شي. صحابه کرامو ته خصوصا او نور مسلمانانو ته عموما ویل کیږي تاسو د الله بندگی کوئ، مونږ قائم کوئ، زکات ورکوئ، او د ژوند په ټولو اړخونو کې د نبی رسول الله اطاعت وکړئ. هر زمانه کې به تاسو کامیاب اوسئ، هر زمانه کې. یعنی که چیرته سړی کنه د الله بندگی وکړي، سچه بندگی د الله وکړي، د ژوند اکثر مشکلات به د مخې ختمېږي. خو چې د الله بندگی وکړي، د دې وجه نه چا چې پښتانه کې ورګه مونږ دي کړي دلته ملګری د شکایت چې اکثر د الله کې ودروم چې څنګه زوګور مول پښتانه مونږ دي کړي نه ولا کله کې کوم په ګلاره کو چې کله تا په خپل ځل کې دا خبر د غټ ټکی نه خو د سپینغر او تورغر د مازیګر مون د ماخام په دومره بجې کېږي د جمعه ته په دا وخت ځل کې موجوده غټ ټکو موجوده د هر څه نه به دا خبره غټي د هر څه چې غټه نه کی نو انسان به ورشي به ولا پته ولګي چې ما د سمونه سو ما څه وکړل. په دې اتونو کې ترغیب د الله بندګۍ ته، واقیموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه. کم ذکر چې الله تعالی په قران کریم کې د مانځه خبره کړي، رزق یې ذکر کړي. د دین دا معلومیږي چې ته د الله بندګي کوه، رزق الله برابر. الله تعالی به تا ته د سي طرف نه رزق درکې ستاسو سوچ او فکر کوي. خو ته د الله سوچ بندګي کوه، خالص د الله بندګي کوه، خالص. ځکه الله تعالی مسلمان ته او غیر مسلمان ته هر چاته الله دنیا ورکړي، هغه مکلف نه د الله بندګي، ته د الله بندګي کوه. واقیموا الصلاة پابندي کوي د مانځه، واتوا الزکات ورکوي زکات. زکات او منځ د قرآن کریم کې اتیا کرته جوړه ذکر شوی. صلات زکات، صلات زکات، صلات زکات. او دې کې علما وراث داري دا صلات چې دی د عبادت بدني دي، د زکات چې دی د عبادت مالی دي. یو د مال دی او بل د بدن دی. ستاد مال چې کوم دی په دې کې د الله حق دی، او دا بدن دی چې دی په دې کې د الله حق دی. حق دا بدن الله درکړي، دا بدن د الله لپاره ستړی کړ. کله چې بدن د الله لپاره ستړی کړ او ځان دې رسي ذلیل کړه د الله بندګۍ کې، سم ذات به خوار را خوار کړ د الله بندګۍ کې، الله به عزت تعالی درکړي. عزت د الله بندګۍ کې دی، عزت په طاعاتو کې دی، عزت په نیکیو کې دی، عزت په خو اخلاقو کې دی، په طلاقت الوجه کې دې کې عزت ورته دی. اخر کې الله څه شی وایي؟ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، او تابعداري کوي د نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره په تاسو رحم وکړي شي. د دین دا معلومیږي څوک چې د نبی اسلام په لار ځي الله به رحم کوي، څوک چې د نبی څخه خبره مني بده کې رحم. مثلا بعض کتابونو کې راځي وي عمر سي ډوډۍ خوړله او ډوډۍ نه باندې وګورته ساتلې وي چا ولای ویل چې ولکه ګوتې مساټه په دې مجلس کې د غړ خلک ناشي د خلک وسی شي وي د دې غړ څټو د وجه حضرت رسول طریقه نشه پورې خو د رسول الله طریقه نبی رسول الله د خوراک نه بعد ګوتې ساتلې زې ساتو. حتی حدیث کې دا مشته چې ګوتې د خوراک نه وروسته خپل وسټه یا خپل خزل خلګي ورګه چاغي وسټه. د حدیث کې شته یا غلام ته ورګه، حدیث کې دا مشته. امام نووي د اثر دیوال کې نقل کړی دی. د نبی رسول الله په اطاعت کې، په خبرو منلو کې، د دنیا او د آخرت فائدې پکې.
او صحابه کرام کوم وسیوخه یو صحابي دی هغه یو ځل ما نبی رسول الله ولید چې دا مخامخ اختانه غوڼه کار کېدل د نبی رسول الله په دې سینه باندې د سید نوم پورې ټول لی کوي اختان لکه باز انسان دغه د غوڼ بدن بباري لکه پټیا غوڼه خو د نبی رسول الله په کټ په دې سینه کې اختان هغه صحابي وای ما ځان سره عزم وکړ چې بنن نبی سره مخامخ یو صدقه نه باندې د نبی رسول الله عادت دسیو چې دسی باندې کول چې همیشه به صدقونه ټول خلاص نه به دسی کول چې همیشه به ټول باندې د حدیث نه وایي کله کله به خلاص او کله به باندې دسی ژوند نبی صاحب کړی دی ځکه صحابه کرامو د نبی صاحب د سینې حالت نقل کړی دی کله نبی صاحب د صدقونه ټول باندې وي نبی به د سینې تعبیر هغه څنګه کړی نو دې صحابي یو ورځ د نبی صاحب سینې د ښکارا ده وې زما په نور مې شخ کړی ځکه ما ولید چې اختان ښکارا کېده دوم مرای اطاعت به کو بل یو کس وای عبد الله بن عمر بارک راځي اخیر عمر کې هغه پسترګو دا شی کار نه کوسترګو په یو لار باندې روان سیو د تغې ټیټ کړ دا کبا سره د خلک چې مخکې بنای او بیرون شنو لارې پسې پیژني یو ځی طرحه سره ټیټ کړ دا کس سره وای چې د خو شانشته کړه څنګه د سره ټیټ کړ او یو ځل ما او نبی سم په دې لار باندې تللو دلته ونه او دغه یو منډه راخته شوی هغه ونه وسنشته او باغزي کې ما څنګه سره ټیټ کړ رسول الله سره ټیټ کړو د رسول الله تر دې حد پورې تابعداري تر دې حد پورې تابعداري دې وجه سلفونه نقل ده وی لو استطعت الله تحك راسك الا بالاثر ففعل وکته وګورې کنه چې ته د سر په هغه شکل وګورې چې کوم مصیبه نبی اسلام سر کړو حدیث کې راځي نبی رسول الله په سر مسواک باندې ګراو مسواک پر اول په سر کې ورسی وراو دا د نبی اسلام د سر ګرولو طریقه نبی رسول الله که هر طریقه وګورې کنه چې دا طریقه د څه کوله دا د ته په ځان سره سوچ کې چې رسول الله ام دا یو کار کړی بل کار نه دی کړی نبی رسول الله د شپې تر په سر وړو د حدیث بشتري نبی رسول الله په سر و د عام تیر دومره ور کړی دی عائشه صدیقه وي چې په کوم بالغ په نبی رسول الله سر یې خو دا وې دا بالغ چې دا ټول د وړونو جوړ شوی ټول ور شوی ځکه نبی سم د شپې ته په سر وړو په دی بالغ په وځ کېده او بالغ کې د نسی شو په دی بالغ کې د نه دغه بګې نو دا وطني مالونه بګې دا غازی مالو شو په دی بالغ کې بدنه د کجور پاڼې او د کجور د ډکی په پکیو او دا واخه په پکیو دا به د نبی سم دغه بالغ د حدیث کې شته او په کوم تو شک به نبی سم بده کې د کوم د ډکی دی وجه نه باسو صحابه کرام ورته ویل چې دا رسول الله استغفار خای موږ به تاسو لپاره تو شک جوړ کوو نبی رسول الله ورته وایي چې دی خبر نه تیر شي ژوند ډیر مختصر دی او ژوند ډیر کم دی د دې نه دی چې موږ په دنیا کې په ستو شپونو پسې وګرځو چې کله مشر دسی کشران وسنګ دسی نه مشر دسیو او د مشر ژوند دسیو نشاط د ابوبکر او د عمر او صحابه کرام ټول ملګری دسی تابعدار څنګه ژوند چې نبی رسول الله کړی دی صحابه کرام اما غشان ته ژوند کړی دی ډېر امکانات په لاس ورغلي دي د غرونو قدر مالونه په لاس ورغلي دي خو د هغه په تقوا کې تغییر بیا نه راته دغه په دین کې تغییر نه راته دغه په فکر کې تغییر نه راته کله زبیر ابن عوام صحابي سرمایه راواله کنه شید نه وخت کم خلکو سره هغه چې کله مړ شو نه درګانې پاتې نه ځامن پاتې څلور خزي پاتې په سورو سی وصیت مو کو چې زما د مال نه بدري سي درې مې صدقه ده او ډیر قرضونه وپی قرضونه ادا شو اری خزله دولس لکه دینار رسیدلی 3 دینار نه وته ول سره جوړیږي یو ته ول سره کم یو لکه وانی حساب ولکه واسه پاس ډیر سره اوان دا د یو زنانه سرمایه ده د بلې خزي وګوره د بلې تقریبا 8 لکه دینار دا کوټیا دینار نه دا خو دغه د کاغذي دی دا سکه هغه وخت استعمالي ده دوی ته الله تعالی دومره مالونه ورکړي دي خو دې ټول خبرو سره زبیر کې به تغییر نه راته په بل کې به نه راته په بل کې به نه راته دا مال به غول سره کله خاوره هغه به دا مال چې مثال لکه خرا لکه خر لکه اس لکه اوخ په دې سره سوريږي او ځان به هدف تر رسې خلاص دې وجه نه دا علماء وي و چې مال الله درکړي کنه مال دې مال لخوا ولا په دې مال الله راضي کا په دې مال حج کا په دې عمره وکا د خپل اوخره د بچو اوخره د په ملګرو اوخره د په ګوندونو اوخره د په کندو په اعتماد اوخره دې ته مال وي د مال څخه مکوا د مال د ستاسو بيداری وتی د مال خپل غلام او ته مخدوم شته باچا د مال خپل خادم کا
خو په دنیا کې زیات خلک داسې دي خولۍ ته چې ته به سوچ کړې چې دا خولۍ به هم شي که دا بابا به هم شي خولۍ واسکټ لباس په دې مصرف نه کوي ځان له متوجه نه وي خو چې کله پیسې مصرفوي مال مصرفوي نو استخاره ولا کوي سوچ او فکر ولا کوي او دا کوم چې خلکو دو د نبی اسلام په لار باندې روانو کومه صدقه کنه چې عثمان بن عفان په هغه وخت کې کړی نه څوک نشي کولی نه نبی اسلام یو ځل په ګورو ته امر وکړ چې صدقه وکړي ټول ته یې داسې کس پر هغه چې لس کجوري به راوړي بیا زما دا په وس کې بیا سیرت کې شته دی عثمان رضی الله عنه چې د سل اسونه صدقه کړل وس اوخان صدقه کړل او ډیر د 100 روپۍ ذهب او فضه صدقه کړل نبی رسول الله عثمان تک نن نرسته ګناه مو کې ته بنه ګناهګاری ګناه هغه نه کول خو تاسو یو خبر ورته ورکړل لکه څوک چې شي غټو کې ورته وي ته نور آزاد استکی هغه کوا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان چې هر کار کوي نو څه وزر ورته نه راسي ځکه د ډیره عجیب صدقه وکړه هغه وخت د یو اوخ د اس مثال لکه ټوډي و هغه وخت لا تحسبن الذين كفروا وسوي فضیلات یسنو کی لا تحسبن الذين كفروا کوڅو چې کفار خو ډیر زور اور دي کنه لمغه چې مسلمانانو ته الله غلبه ورکړي حکومت ورکړي دی ورکړي د کفار شور وګورو ژوند وګورو زور وګورو طاقت وګورو د کفار دومره زور او طاقت سره د مسلمانانو حکومتونه څنګه راشي دا کفر به څنګه ختم دي دا شرک به څنګه ختم شي دا به څنګه برباد شي دا خلک والله څنګه ذلیل شي دته کې وایي چې ته دا سوچ مکوا دا ټول والله ذلیل کوي ځکه وخت راځي دا ټول طاقتونه به مسلمان لاس راوړي خو مشکل دا نن وخت کې مسلمان د مسلمان نه ډېر متضرر دی په نن دور کې زیات سره چې مسلمان ته رسیږي د مسلمان نه ورته رسیږي کافر خو هغه ته پروت دی کافر ډېر لري دی تاسو کو د اسلامي هیوادونو کې ځان ته وایي مسلمان د مسلمان نه متضرر دی داسې وخت به راځي پخوا په سوونو کاله مسلمانانو بادشاهي کړې ده عثماني خلافت عباسي خلافت اموي خلافت خلفاء راشدین دا په سوونو کاله حکومتونه شوي ځان ته د عثماني خلافت عباسي خلافت دا په سوونو کلونه شوي دي 500 کاله نو دا وخت غینولې دي خو عثماني خلافت کې دنه مشکلات ډېر زیات وو عقیدوي لحاظ سره داسې قبر پرست او پیر پرست خلکو دی وجنه خلک په خلاف ډېر پاس دا اسلامي حکومت به چپای کړ در ترکیه نه راپورته شوی نو الله تعالی مسلمانانو ته واک ورکړي قدرت ورته ورکړي لا تحسبن الذين كفروا ګمان مکوا با کسانو چې کفر کړي دي معجزین فی